بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال. دمونز لفظي ترجمة إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال. سلفی نشریات پروڈکشن پیش کوي د لمونځ ترجمه په आवाज د شیخ ابو یوسف نجیب الله سلیم حفظه الله ورعاه. د منز لفظي ترجمه او دا یو مهم عملم د عزتمند مهمه خبره ده به چې هر یو مسلمان د منز په معنی باندې پوهیږي. وجدار چې دا د رب العالمین هغه لوی ذات سره ملاقات دی، د هغې سره خبرې دي، هغې دله وخت درکړی دی د خپل ملاقات دپاره. باید چې په دې باندې سړی پوهیږي، د دې په وجه باندې سړي کې بیا خوشو هم ډېره راځي او د منځ نه خوند هم اخلي او همدغه رنګې سکون او اطمینان هم زړه ته راځي. همدا وجه چې د الله پیغمبر هغه به همدغسې ویله چې دا منځ زما د سترګو یخوالی دی، صحابه هم دغسې. وجه دا و چې د دې په معنی باندې سړی پوه شي، مقصد باندې پوه شي، نو یقینا چې سړي زړه کې بیا سکون په دې سره راځي. 150 کاله به منځ کې او هېڅ په خوند بیا نه پوهېږي. همدا وجه ده چې نه پوهېږي دا زه څه کومه او دا زه څه شی ویم رب العالمین سره. نو کله چې د دې په معنی او مقصد باندې سړی پوه شي نو بیا به ډېر خوند سړی د مونځ نه اخلي، زړه کې به اطمینان او خشوع راځي، ځکه دا یو لوی باچا سره خبرې دي. سبحانك اللهم پاکی دا تعالی را اے اللہ تعالی وبحمدک و طول سنا صفتون دی تعالی را وتبارك اسمك وبركتن ولا دينمستا وتعالى جدك وشد شانستا ولا إله ونشتري حق دار عبادت غيرك سوالتانا صرفت الله أغا إلهي ربي او د عبادت مستحقي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هر کله چې دا دومره لوی عمل کې تا شروع کړه او رب العالمین سره د ملاقات د خبرې دي، شیطان منې دا خرافوي، نو فنا به فالله سره وغواړي د شیطان نه. اعوذ بالله فنا غواړم فالله تعالی سره من الشیطان د شیطان الرجیم چې رټلی شوی دی. بسم الله خاص پنوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. زه امداد غواړم چې د اعمال الله قبول کی، توفیق را راکړي او شیطان را باندې ګډوډ نه کړي. الحمدلله ټول صفاتونه د کمال لله خاص الله تعالی لره دی، رب العالمین چې غفالون کې د ټول عالم دی. الرحمن او عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. مالک او واقدار دی یوم الدین د ورځې د جزا. ګوره دا دومره لوی لوی صفتونه دا حقیقي صفتونه دي، دنیا باچاهان دي چې دا صفتونه نه لري. داسې رب العالمین دی چې دومره صفتونه لري. نو اوس دینه مطالبه کول غواړي، څه دې غواړي؟ ایاک یا الله تعالی خاص تا لره نعبد من عبادت کو و ایاک او خاص تا نستعین منګه امداد غواړو. یا الله عبادت د عبادت هم ته مستحقي او د هر قسم حاجتونو هغه که د دنیا وي او که د آخرت وي د هغې پوره کوونکي هم ته مستحقي چې تا نه وغواړو. نو یو د حاجتونو نه چې مسلمانو ته ډېر حاجت لري هغه دا دی چې د الله سمه لار او دین چې کوم دی په هغې باندې سړی مضبوط کړي چې کامیاب شي. اهدنا وخیوه مونږ ته الصراط لاره المستقیم چې برابره ده. اهدنا معنا اصل کې خودلو ته ویلی شي، لیکن مقصد دلته مضبوطوالی دی، ځکه په لار ښه روان یا الله مضبوط مې کړي، د دې نه مې وانړی. نو اهدنا مونږ مضبوط کړي الله تعالی الصراط په هغه لار باندې المستقیم چې برابره ده، نیغه ده، کږوالی پکې نشته. کومه لار ده؟ مخکې ما نه څوک تللي دي. او صراط الذین دا لار ده کسانو د انعمت علیهم، انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغې باندې. څوک دی هغه انبیا دي، شهدا دي، صالحین دي. د دې لار ده چې دوی په دې باندې تللي دي او صدیقین دي. غیر المغضوب او چې نه دی غضب کړی شوی علیهم په دوی باندې لکه څنګه چې یهودو په هغې غضب کړی شوی، ولا الضالین او نه دي ګمراهان لکه نصارا. آمین یا الله دا دعا زما قبوله کړي. دې نه بعد به یو صورت سړی وي او بیا رکوع ته کوزېږي.
رکوع ته شکته شي سبحان ربي العظيم. ډېر دعاګانې لیکن دا مشهور اسانه ودیو سبحان فاکدا تعالی ربي سبحان فاکدا ربي رب زمان لرا العظيم شاغر لوی دی. بیا سمع الله لمن حمدا سمع الله قبل الله تعالی لمن دا چا د فار حمد چې دا حمدي ویله الله جل جلاله حمدنا قبل او سمر صفاتونه چې الله کې هغه قبل. ربنا يا رب زمن لك الحمد لك تعالی خاص تعالی الحمد حمدنا دي دلته ربنا ولك الحمد ویل شي او اللهم ربنا ولك الحمد دا درې وړه صيغه هغه ویل شي الفاظ. حمدا دسی حمدنا کثیرا چډیرو طیبا هغه خالص تا د فار ریا بکنه مبارکن فی چاغي کې برکت اچولې شوی دی. نو بیا سره سجده درش سجده کې دعا سبحان ربي الاعلى سبحان فاکدا د هر قسم نقصاناتنا ربي رب زما لرا الاعلى چې غډي روچت دی او چت صفاتونه والا دی او چتم دی. نو سجده نشي به پورته شي قاعده باندې کېنه دو سجدو منځ کې ام یو سو دعاګانې راغلي اسانه کې دا د سجده سره وي رب اغفر لي درې ځلې به سره وي دو سجدو منځ کې رب ای رب زما اغفر لي بخنو کې ماته. ګوره دا دعاګانې دا کې ویل په کار دې سره مونږ هغه پوره کاملېږي. نه دویم رکعت هم دغه سي او بیا قاعده کې التحیات کې نسل التحیات لله التحیات ټول دخلي عبادتونه چې دي التحیات ډېر معنی دي. بادشاہي تم ویل شي ټوله بادشاہي تعالی رضا او سلامتی په معنا راتلې شي او عظمت په معنا او د باقی پاتې کېدل ټول څه کیږي چې الله باقیم پاتې دی او لویم دی او ټول سلامتی دغه طرف نه ده. خو او مشهور معنا به وکړو التحیات ټول د جبه عبادتونه چې دي لله خاص الله تعالی رضی والصلوات اغا بدنی عبادتونه ام دغه رنگي صلات په معنا د رحمت سره ټول رحمتونه د الله طرف نه دي. والطيبات ام دغه رنگي مالی عبادتونه چې کوم دي دا ټول مونږ الله تعالی لپاره خاص کوو. السلام عليك بالسلام دی پتا باندې ايها النبي اې د الله پیغمبر ورحمت الله او د الله رحمتونه دی وی پتا باندې وبرکاتو د الله برکتونه پتا باندې السلام علينا او السلام دی په مونږ باندې ځان ته مو دعا وکي وعلى عباد الله الصالحين او په بندگانو د الله تعالی باندې صالحین شاغه نیکان دي. ګورا نیکی دومره کمالی شی دی چې نیک وي په منځونو کې به خلک دعاګانې کوي په نیکانو خلکو یې د الله سلام وي. معلومه شو چې کمال ټول په دین کې د عزت فندو. اشهد ز گواہیکم ان د خبر لا اله جنشته حقدار د عبادت الا الله صرف یو الله تعالی او اشهد ز گواہیکم ان د خبر محمدن چې محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی عبده د الله بنده دی او رسوله د الله رسول دی. اللهم صل اے الله تعالی صلی رحمت راولېږي علی محمد محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى ال محمد او آل او قرنی د محمد صلی الله علیه وسلم باندې کما صلیت لك څنګه چې تا رحمتونه را لېږلي وعلى ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى ال ابراهیم او په آل او قرنی د ابراهیم علیه السلام باندې انک یقینا تجی حمید استایل شوی مجید اغا لوی شان ولای. اشاره رسید زمون حمدون تستا ضرورت نشته یا الله خدام تستا به مون دي اغه رحم دې چې مونږ لدی توفیق راکړي دایره ته خود دي کنه ستا حمدون تستا ضرورت نشته. اللهم یا الله اللهم بارك یا الله تعالی برکتنا راولېږي علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم وعلى ال محمد په آل قرآن د محمد صلی الله علیه وسلم کما بارکت علی ابراهیم لکه څنګه چې تا برکتونه را لېږلي په ابراهیم علیه السلام باندې او علی ال ابراهیم او په آل ابراهیم علیه السلام باندې انک یقینا تشی حمید استایل شوی مجید لوی شان ولای. اللهم ای الله تعالی ربنا یا رب زمونږه آتنا راکی مونږ فی الدنیا په دنیا کې حسنه خیسته ژوند د ایمان سره حلال رزق سره هر قسم اغا دغه کې ویل شي حسنات ټول تشابهلي نیک اولاد ټول وفي الاخره او فاخرت کې حسنه خاصتن شغا جنت او ستا رضا ده وقنا وسات من عذاب النار ذا عذاب دورنا.